د دواړو جهانو سردار فرمایي البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علیه. بخیل سړی په تاسو کې هغه څوک دی ای زما امته چې زما یادونه دغه په مخ کې اوسي، زما نوم دغه په مخ کې ذکر سي، هغه په ما باندې درود ونلی شي. د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک د یاد سره چې دغه خبرې شروع سي لا باید سړی درود ووایي. هغه یو کیسه یې سیرت یو سنت نوم خیال ته څه کوي. یو ځل په دې مجلس کې اول ځل چې د الله د پیغمبر محمد رسول الله نوم سړی واوري درود ویل واجب دي. ارفلا مستحب هغه کار ته وایي چې الله پاک به ثواب درکړي. ثواب لس ځله رحمت په یو ځل ویل باندې دي چې تا یو ځل ویل صلی الله علیه وسلم. یو لوی بزرګ استاد شیخ پیر هغه دا عادت درلودی چې سبق به وایي، درس به وایي، سیرت به د بیانوي، د نبی کریم اسلام یو بل څه بیان به د نبی کریم اسلام. نو په هر ځل د نامه ویلو سره به د مبارک پوره درود وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. پورا درود به وایي. یا داسې یا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا همدارنګ بل درود اللهم صل على محمد افضل صلواتك بل درود پورا. یو وخت شاګردانو پوښتنه جوړ کړه چې قربان ته دا دونه ډیر درود په کثرت سره ولې وایې؟ او دارنګ لیکل هم چې نوم به یو ټکی کتاب مطابق لیکي، یو رساله به لیکله چې د الله د پیغمبر نوم برالي پوره درود به ولیکي. نو دی استاد دی پیر ورته چې زه په ځواني کې د الله د پیغمبر د نام سره لا وبا لوم به باکم کبه می واورېدی کبه درود ویلې وې کنه وای، کبه می لیکي کبه می درود لیکای وې کنه وای. اچانک می د غزوانی په ټیم په موسم کې یو ځل خوب ولیدی، د الله پیغمبر می اچانک په خوب کې ولیدی. وی خلک ورځي زم دی ملاقات لورلم، وی چې ورلم د الله پیغمبر دومره نه خفه دی، دومره سره خفه دی چې زه دی مخ یوې خواته ورتیر سم، هغه مخ پر بل خوا راوړی. وی دی بلې خواته راسم، دی بلې خواته مخ راڅواړي. په ژوند کې د مبارک د عادت و چې د چانه به خفه مخ به هغه خواته نه ګرځوي، مخ به پر دی بل خوا ځوړي. و اخر ته زور ته په جړا سم چې قربان مور پلار د ملتان زار صدقه سید الله پیغمبر ما څه قصور کړی دی، ما څه غلطي کړی دی. وای مخ را باندې راو ګرځول ته وی کتل ما ته ویل چې تا بلې قصور نه دی کړی، صرف زما د نام سره ته به باکه کله چې زما یاد په تاسو کې وسی ستانو مختراسی لیکي ته په ما باندې درود ولې نه لشي. البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي عليه. نیک بخت دې ته خو ما پتا باندې الله پاک ثواب هم درکې په دغه ویلو باندې، لیکن زه پتا باندې حق نه لرم. نبی کریم علیه السلام مبارک پر خپل امت باندې پر انسان باندې د مور او پلار نه زیات قدر لري. لا يكون حدیث مدپام وته نبی کریم مبارک فرمایي معنا د هغه حدیث او مفهوم د هغه حدیث د دې چې در هغه وخت پر سړی کامل مؤمن سي کولی چې در کامل مؤمن سي جوړ دي چې در سو پر زور ته محبوب در ارزنس. لا يؤمن احدكم حتى يحب